که د هر مملکت راکټ زما په مقابل کې استعمالیږي هغه مملکت به زما اعلان کړی دی چې ممکن دی خپل مرسته د زلزله ځپلو ډرون به په ما نه راځي، داعش به نه تربیه کوي په افغانستان باندې زره عملیات اسرائیل په لبنان ځای چې د دنیا په سټنډرډ جوړ شوی دی، ګیس پایپلاینونه ورته تیر دي، ګیس د هغې نه د تضمین دی، نو هلته د ګیس امریکا بندیز لګوي، هغه تا کنټرول خبر ده. امریکا هندوستان ته دا دغه کړی چې ته په افغانستان کې لاړ شه، زه د شاته ولاړ یم او ته زه دغه نه پاکستان سره یم، ته هلته هندوستان هلته لاړ شه. نو دې اساس باندې هغه دوست چې ماته نمرې دغه یې رالیږل راپورونه اوس یې نشي رالیږلی. کله بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 5 د نومبر کال 2025 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري، ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې نړیوال خبرونه هم شته، سیمهییز خبرونه هم شته او په عین حال کې د دوستانو ځینې پوښتنې هم دي. د ټولو نه مخکې راځم د زلزلې متعلق چې پس له هغې نه یو بله زلزلې هم ټکان محسوس شوی دی، خو د هغې نتایج هم لا نه دي راغلي چې څومره اغېزه یې درلودله. د مخکیني زلزلې چې بله شپه شوې وه، د هغې په مرګ ژوبله کې هم مختلف اعداد و ارقام راځي، یعنی تر اوسه پورې یو مرجع نه یو خبر تر اوسه تایید شوی نشته. امارت اسلامي اوله کې 21 کسه ویلي. همدارنګه چین هم اعلان کړی دی چې ممکن دی خپل مرسته د زلزله ځپلو سره وکړي. نو دغه اخري دغه دی جریانات دي د زلزلې په هکله چې تاسو سره مې شریک کړل. که کوم بدلون پکې راغی یا فرضاً دغه صحیح معلوماتو ابه زه انشاءالله ضرور تاسو سره شریکم. په نړیوالو خبرونو کې دا دغه و چې نن نتنیاهو خپل په کابینه کې اضطراري حالت راغوښتې وه او د ایران او د لبنان په هکله د حملې مشوره ورسره کوله چې په ایران باندې که حمله کوي نو څنګه به یې کوي او په لبنان باندې. د لبنان په متعلق دی تصمیم نهایي دی. ویل کېږي چې پس له هغې نه چې دی په نومبر 2023 کې هغه اوربند وکړ د لبنان سره او پس له هغې نه بیا دی ایران خواته مخ راواړوله. په همدغه مقطع زماني کې چې دی ترمنځ هغه کوم یو اوربند شوی دی، دی 4,500 حملې په لبنان باندې کړي دي. یعنی نومبر 2023 نه چې اوس دا د منګه نومبر 2025 کې یو کال کې 4,500 عملیات اسرائیل په لبنان باندې کړي، 4,000 کسان شهیدان کړي دي او اوس د تیاری نیسي چې د ځمکې د خوانه د لبنان باندې قوا ورننه باسي او په حساب دی وی چې منګه هلته چې اډي دي دا له منځه وړو. همدارنګه په نړیوالو خبرونو کې بل خبر دا دی چې ټرمپ ویلي چې دا فیل حال هغه ټام هاک کوم وعده چې د یوکراین سره کړې وه دا به اوس یوکراین ته نه ورکوي، مګر برعکس انګلیس د خپل هغه میزایلونه په نامه دی چې د طوفان سوري باندې یادیږي، یعنی سټارم شادو، هغه د یوکراین ته وعده کړې چې دا میزایل به د یوکراین ته ورکوي تر څو د روس په مقابل کې استعمال کړي. او روس پخوا ویلي و چې که د هر مملکت راکټ زما په مقابل کې استعمالیږي هغه مملکت به زما هدف ګرځېږي. نو وګورو چې د مقابل کې څه دغه کېږي. راځم د خیبر پښتونخوا او پاکستان خواته د عملیاتو متعلق تاسو ته معلومات درکړم. په پاکستان په اسلام آباد کې په ستره محکمه کې انفجار شوی دی، خو په اولو خبرونو کې دوی دا داسې ظاهره کړله چې دا کوم سلنډر هلته الوتی دی او دا اواز یې کړی دی. خو که تاسو کتلي د پاکستان ستره محکمه چې ده ډېر یو لوکس ځای دی، هلته د سلنډر ډبه څه کوي، دومره سټنډرډ لوی لوکس شی ځای چې د دنیا په سټنډرډ جوړ شوی دی، ګیس پایپلاینونه ورته تیر دي، ګیس د هغې نه د تضمین دی، نو هلته د ګیس سلنډر څه کوي؟ دا یو سوال دی. نو مطلب دا دی چې انفجار شوی دی خو دی پټوي، دی وایي چې دا نه دی شوی. دویمه خبر دا ده چې د اردو د پاکستان ویان احمد شریف چودھری بالاخره لارې ته راغی او دی وویلې چې
منګه د امریکا ته کوم اجازه نه ده ورکړې او نه موږ داسې قرارداد کړی چې د افغانستان باندې ډرون زموږ د فضا نه لاړ شي. نو دوی تر اوسه دا کو په ترکیه کې هلته منلې وه چې دا موږ هلته قرارداد لرو، اوس یې د ده نه انکار کړی دی لپاره دی چې زور پرې راغی، وکتل چې بله لاره نه لري او دا یو لویه دغه ده چې اسلامي امارت ورته نیولې ده چې که ته ما نه دا کومک غواړې چې د ټي ټي پي په هکله مرسته در سره وکړم، ته به دا کوې چې ډرون به په ما نه راځي، داعش به نه تربیه کوې، په افغانستان باندې به برید نه کوې. اوس به دی ورو ورو د اوښ به لارې ته راځي انشاءالله. دویمه خبر دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د ازادي غوښتونکو حملې شوي دي، 14 نظامي پوستې له منځه وړل شوي دي او فتح شوي دي چې یو ډېر لویه ضایع ورته دا کړې ده. همدارنګې په پېښور ښار کې یو انفجار یا حمله شوې ده. هغه حمله داسې ده چې د سی ټي ډي خپل یو افسر خپل په افسرانو باندې چاودنه کړې ده او وژل شوي دي او په خپل هم دی پکې شهید شوی دی. دا خپل شهید شوی افسر چې دی دا پښتون دی او په سی ټي ډي کې افسر او دا 3 افسران نور چې دا د پنجاب او ویل کېږي چې دا افسر د ډېر وخت نه د پنجاب د عملیاتو د پښتنو په مقابل کې مخالف او دې کدل چې دی پښتانه په بېدریغه وژني او راپور دغه بل رقم ورکوي. نو دی په خپل عمل کړی دی. دا 3 افسران د سی ټي ډي یعنی د ضد ترهګرۍ د برانچ شاخې دا افسران دي دغه کړي دی وژلي دي. همدارنګې د بي ال اے یعنی بلوچستان لیبریشن آرمي یا د آزادي غوښتونکو قواو په پاکستاني پوځ باندې برید کړی دی، 3 تنه ورته وژلي دي، 6 کمانډوی د اس اس جي هم په دې ډله کې له منځه وړي دي. بل لوی غټ خبر دا دی چې په پنجاب کې د اضطراري حالت اعلان شوی دی او تجمعات او ټولنې حتی د 3 کسو په یو ځای ودرېدلو باندې هم بندیز دی چې 3-4 کسه یو ځای کې نشي ودرېدلی او ویلي دي په دې باندې دا کوو چې په تېر یو میاشت کې 380 دوی عملیات کړي دي چې هلته داسې دوی ته دغه شوی دی چې انتحاري کسان ورننوتي دي او امنیتي حالت یې ښه نه دی. ګرچې چې بعضې دا وایي چې دوی دا د پاکستان تحریک انصاف د ګرځېدلو لپاره دا کار کړی دی چې هغه دوی مظاهرې کولې، نو د هغې مخنیوي لپاره دا کار کړی دی، دا دغه اضطراري حالت نافذ کړی، خو واقعیت دا دی چې هلته هم امنیتي حالت ښه نه دی. څلورم دغه دا دی چې په بلوچستان کې 4 حملې په 4 سیمو کې یعنی شیخوي، مورګن، موکي او خیسار کې شوي دي چې 6 تنه د اس اس جي کمانډو هلته وژل شوي دي. 3 نظامي موټرونه کاملا له منځه تللي، تجهیزاتو دایم سوځول شوي دي او ډېره اسلحه او دغه ازادي غوښتونکو غنیمت اخیستی. کله چې اردو راغلی سیمه بمبارد کړي د ازادي غوښتونکي مبارزین د سیمې نه بهر وتي وو، محفوظ دي. دا و د نن ورځې د سیمې او د جهادي راپورونه او نړیوال مسایل چې تاسو سره مې شریک کړل. راځم اوس ستاسو پوښتنې ته. محمد ناصر طارق وایي روس د امریکا نه د وسلو او قوت کې کم نه دی، بیا امریکا روس باندې اقتصادي بندیزونه لګوي، نو روس ولې په امریکا اقتصادي بندیزونه نه لګوي یا نشي لګولی؟ که دا موضوع ما بار بار ځواب کړی ده او په ده باندې ما مختص یو برنامه هم کړې ده، چون دوستان زما برنامې ټولې نه ګوري او ورته به نه رسیږي، نو دا پوښتنې تکرار راځي. دې باندې زه روغه برنامه لرم، د ده مې ټول بیکګراوند تاریخي هر څه مې تشریح کړي دي چې زه به د ورور لپاره مختصره چې ټول 2 دقیقو کې به ورته دا ځواب زه ورکړم. روس په امریکې باندې په دې باندې بندیز نشي لګولی او امریکایي په روس باندې بندیز په ده باندې لګولی شي چې کله 2یم نړیوال جنگ ختم شو، د 2یم نړیوال جنگ نه پس په دنیا کې 15 نوي قدرتونه صحنې ته راغلل چې په هغې کې امریکا، روس، چین او انګلیس او فرانسه د دایمي غړي د شورای امنیت شول او بیا د دوی په منځ کې د کمونیزم او د کپیټالیزم سوړ جنگ شروع شو، فاصلې پیدا شولې. کله چې فاصلې پیدا شولې، چون په شورای امنیت کې هغې غربیان اکثریت و، فرانسه، انګلیس او
نو د هغوی فیصلې هلته نافذېدلې تطبیقېدلې خو د ده لپاره تنه دا نه دی چې دا ما ویل دا نافذېدلې د ده لپاره څه وسایل دی جوړ کړل دویم نړیوال جنگ نه پس داسې امریکا یو څه وسایل دته جوړ کړل چې دنیا به څنګه کنټرولوي پس له دې یعنې پس له دې یو خو دا د ملګرو ملتونو سازمان یې ورته جوړ کړ د ده د لارې نه نړۍ کنټرول کړي دویم ریزرف بانک د امریکې ورته جوړ کړ ریزرف بانک د امریکې چې جوړ کړ دې کې دوه کاره وکړل یو یې ډالر نړیواله پیسه کړله او بل دا دی چې د ټولو ممالکو ته ویل چې که تاسو پیسه غواړئ په دنیا کې یو سټنډرډ اوسي تاسو به د خپل د دې هغه پشتوانه طلا چې ده دا به د امریکا په ریزرف بانک کې ږدئ او د دنیا اکثرا ممالک اکثرا د چین په شمول د روس په شمول د هند په شمول دا ټول هلته سره زر لري په ریزرف بانک د امریکا کې په روسیه کې څوک نه لري چین کې څوک نه لري امریکا کې لري ریزرف بانک کې لري دا د دوه دلیله شول دریم دلیل دا چې دا سیستم د تجارتي د دنیا چې دی په دا رقم د عیار که چون پیسه د دنیا ډالر شله مراوده په ډالر شله ریزرف بانک ورته جوړ که IMF یعنی بانک دغه جهانی مانیټرینګ سیستم انټرنیشنل مانیټرینګ سیستم د پیسو دایم ورته دکه ورلد بانک ورته جوړ که ورلد بانک په ذریعه باندې نړۍ ټوله محاصره دغه پیسې ډالر ورکوه او خپل په قید کې راواله نو په څنګ د ده کې په دا ټول کارونه د 1945 نه تر 1940 پورې شوي دي یعنی 1940 کې د ریزرف بانک دغه جوړ شو بیا ورپسې IMF ورپسې جوړ که بیا ورپسې د ملګرو ملتونو سازمان 1945 کې جوړ شو 1946 کې فعال شو بیا همدارنګې د دغه ورلد بانک په همدغه 1945 کې جوړ کړ 1948 کې دغه جوړ کړ حقوق بشر مسل د ټول وسایل ورته برابر کړل دنیا خپل په قبضه کې راوستله بنان اوس چې دنیا کې هر تجارت تاسو کوئ هر مراوده چې تاسو کوئ دا د ریزرف بانک د امریکې نه ځي که چین کوي که روس کوي که سعودي کوي که امریکای کوي که ټول دا د امریکا د ریزرف بانک نه ځي نو دلته هغه ګوري کله چې امریکا بندیز لګوي هغه تا کنټرولولی شي هغه ستا پیسې ستا تجارت نه پرېږدي چې مخکې لاړ شي تجارت په پیسو په ډالرو کېږي ته چې یو مملکت سره د قرارداد معاهده کړي چې زه ستا په مملکت کې راځم دغه ځای درته زه جوړوم فرضاً $1 میلیارډ دا پیسې $1 میلیارډ دا د امریکا بانک د لارې نه ځي کله چې امریکا دا بندي کړي ته هغه پروژه مخکې نشي وړلی نو په تا باندې بندیز ته پټرول دی په بین المللي مارکیټ کې نشي خرڅولی ځکه ته چې پټرول چین باندې خرڅوې چین به تا ته په بانک کې پیسې اچي دلته چې په بیجینګ کې پیسې واچي دا د امریکا کې هلته ښیي چې روسیې ته چین دونه پیسې واچولې دا یو غټ عامل دی چې د هغې بندیز لګولی شي روس دا وسایل نه لري روس په شورای امنیت کې یوازې دی هلته په مقابل کې هغې زیات دي دویم دا دی دوی به نړیوال بانک د سویفټ سیستم دوی سره نشته دی هغوی سره شته دی نو دا یې نشي کولی چې په هغې باندې بندیز ولګي که دا بندیز وملګوي عملي کېدی نشي ځکه تجارت د امریکا په ډالرو باندې روان دی او څوک یې مخه نشي نیولی بانک یې خپل دی دا لوی عامل دی چې دوی اگر چې اوس د چین او روسیه لګیا دي په بریکس کې د سویفټ سیستم بانکي سیستم د باندې دوی کار کوي که دا دوی جوړ کړل او د امریکا د بانکي سیستم نه ووتل نو په هغه وخت کې بیا دوی کولی شي چې نور په ډالر نه کار وانخلي خپل د بریکس پیسې جوړې کړي خپل بانکي بیا دا بندیزونه نور کار نه کوي هیله ده چې ستاسو ځواب مې درکړی اوسي اکشرانی 0.8 وایي چې هندوستان افغانستان ته راغلی ده آیا امریکا د هندوستان لخوا نه افغانستان ته ډیپلوماتیک راننوتل غواړي نه وروره داسې نه کیږي دا غلطه خبر ده امریکا هندوستان ته دا دغه کړی چې ته په افغانستان کې لاړ شه زه د شاته ولاړ یم او ته زه دغه نه پاکستان سره یم ته هلته هندوستان هلته لاړ شه دا کې امریکا د هندوستان ته ضرورت نه لري چې ډیپلوماتیک افغانستان ته راننوځي که هغه غواړي سیده راشي افغانستان همدا اوس تیار دی چې امریکا راشي خبرې وکړي خپل سفارت خلاص کړي ضرورت نه لري هندوستان ته او هندوستان دونه د امریکې په مقابل کې دونه غټ نه دی چې هغه دا کړي
درسته سیمه کې مهم مملکت دی ښه رول لوبولی شي په امریکا باندې تاثیر لري د افغانستان په رسمیت پیژندنه کې رول مګم دا چې تا ویلي چې د هندوستان افغانستان ته راغلی امریکا به د هندوستان د لارې نه راځي نه دا صحیح نه دی دا غلط دی دا سیاسي لحاظ نه منطقي لحاظ نه د هر لحاظ نه غلط دی امریکا ضرورت نه لري هندوستان ته که وغواړي افغانستان ته راشي خپله راتللی شي مستقیما راتللی شي خبرې کولی شي هېڅ ضرورت بل ملک ته نه لري همدارنګې آخري پوښتنه زموږ د ورور احمدزي نسامي ده یا به نسیمي چې د جهادي اخبارونه ولې کم شوي دي ولې نه نشوي هره ورځ 2-3 نن مې 15 خبرونه درلودل جهادي تاسو ته مې نشر کړل او پرون ورځ لکه چې 3 او بله ورځ 2 هغه رقم چې ما راپور پخوا وړاندې کوو هغه دا څو ورځې بند شوي دي علت دا دی چې تاسو معلومه د پاکستان دغه د ټلیفونونه دي ما ته خو هغې ځینې دوستان یې رالیږي هغه دوست زموږ چې دی د هغې د ټلیفون سیستم کې څه بندیز راغلی وټساپ یې ورته بند کړی دی نو ما ته راپورونه د هغه ځینه فعلا نه رارسېږي چې کله ما ته راورسېږي زه به هغه بېرته شروع کوم او تاسو به یې وړاندې کوم خو د مطلب دا نه دی چې جهادي حملې ډېره قوي شوي دي زیاتې شوي دي د ده نه کاملا مطمئنه اوسئ پاکستانیان وارخطا دي او دغه د دې دغه ډېر سرایت یې کړی په بلوچستان کې هم ډېر قوي شوي دي پېښور کې هم او پنجاب خواته هم د دې سرایت زیات شوی دی بنان د دې علت تکنیکي دا دی چې دا خو وسایل دي او د لوی مملکتونو استخباراتو دا لري چې تلیفونونه تعقیبوي بیا بندوي نو د واتساپ یې بند کړی دی نو دې اساس باندې هغه دوست چې ماته نمرې دغه یې رالیږل راپورونه اوس یې نشي رالیږلی کله واتساپ بیرته فعال شي یا بله نمره فعاله کړي راپورونه به راځي او زه به یې په منظمه توګه انشاءالله تاسو ته وړاندې کوم په همدې هیله چې برنامه وګورئ خوښ کړئ او دوستانو سره یې شریکه کړئ تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ